د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د جوزایا د غبرګولي د میاشتې 28مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. کندوز کې په نشهیي توکو د لسګونه روږدو کسانو درملنه وشوه. ملا برادر اخوان وایي د اسلامي امارات مسؤلین مکلف دي چې د هیوادوالو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. او پرله پسې بریالي افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې 8 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. اوسم بشپړ خبرونه. کندوز کې په نشهیي توکو لسګونه روږدو کسانو درملنه وشوه. کندوز ولایت کې نشهیي توکو 80 روږدي کسان چې له 3 میاشتو راهیسې په روغتیایي کمپ کې د درملنې لپاره راټول شوي وو، له بشپړې روغتیایي وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مرستیال قاري محمد الله مظلوم وویل چې له تیرو 2 کلونو را په دې خوا 2300 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ د امنیې قومندانۍ په روغتیایي کمپ کې روغ شوي او وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال هم 500 روږدي کسان په یاد کمپ کې تر درملنې لاندې دي. ملا برادر اخوان وایي د اسلامي امارات مسؤلین مکلف دي چې د هیوادوالو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوان غور کې د وروستي سیلابونو له امله له زیانمن شوي هیوادوالو سره د نورو مرستو ترسره کېدو په موخه دغه ولایت ته سفر کړی دی. ملا برادر اخوان د خپل سفر پر مهال د یاد ولایت له مسؤلین سره په کتنه کې هغوی ته د وروستي سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له امله د لازمي همکاري ډاډ ورکړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه د یاد ولایت مسؤلینو ته د کارونو د ښه ترسروي په اړه لازمي سپارښتنې کړي او د هغوی غوښتي چې په بشپړ صداقت او رښتینولۍ سره د زیانمن شوي هیوادوالو خدمت وکړي. هغه د خپلو خبرو په پای کې څرګنده کړی که د هیواد په هر ګوټ کې هیوادوال په مشکل کې وي، اسلامي امارات مسؤلین مکلف دي چې د دوی حل واخلي او ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه وکړي. او د افغانستان کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې 8 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د روان 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو په لړ کې پرون پاپا نیو ګینی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره 8 غوره لوبډلو ته لاره ومونده. د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. سیالي لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان لوبډلې د 9 منډو هدف وټاکه. په توپ اچونه کې د افغانستان په ګټه فضل حق فاروقي یو ځل بیا ښه توپ اچونه وکړه او 3 لوبغاړي آوټ کړل. دغه راز نوین الحق 2 او نور احمد لکړوال هم یو لوبغاړی آوټ کړ. ورته مهال افغان لوبډلې توپ وهنه پیل کړه
او ورکړل شوي هدف یې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په 15.1 اورونو کې پوره کړ او د 7 وکټو په توپیر سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه چې په دې سره د روان 2023 زیږدیز کال د شلوريس نړیوال جام 8 غوړ لوبډلو ته لار ومونده. په توفانه کې د افغانستان په ګټه ګلبدین نایب خلوبه وکړه او 9 سلوي منډې جوړې کړې. د کرکټ مبصرینو په وینا اټکل کیږي چې افغان لوبډله به د 8 غوړ لوبډلو په جدول کې له هند او استرالیا سره مخ شي. درنو اوریدونکو په خبري غاړي کې راټول شي مطالب هم د مرول تر بلې خبري غاړي لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.